نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قدرمنو ستړې دنیاګۍ د انسانان به هغه وخت وسا کېږي چې کله د دې دنیا څخه د ښه عمل او د قوي ایمان سره سترګې پټې شولې. د بد عمل او د ضعیف ایمان سره که انسان ولاړی، بیا هغه دنیا هم د ستړیاو څخه ډکه دنیا ده. ای وروره، دا خبره واوره، د هغې دنیا ستړیا د دې دنیا په رقم بیا نه ده. هلته د الله قرآن فرمایي چې یوم یفر المرء من اخیه، دغه سکه ورور چې اوس د مور او پلار څخه پیدا، دا به د خپل دغه سکه ورور څخه ځغلي چې د مور او پلار څخه پیدا دی. و امه و ابیه، هغه مور چې هر وخت به پر خپل دغه زوی باندې هر څه قربانول، او دغه پلار چې پر خپل دغه زوی هر څه قربانوله، د قیامت په ورځ به تښتي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، هغه ستړیا او هغه تکلیف د آخرت د دې دنیا د تکلیف ډیر دی. یو سړی عاشق سو، معشوقې شرط تر باندې کښېښوی، ولګوره عاشقه، هغه وخت ستا سره نکاح کول غواړم یا ستا سره ملګرتیا کول غواړم چې د خپلې مور زړه ماته په خپلو ورغوي کې راوړې. د دې دنیا مجازي عاشقان دي، حقیقي عشق یوازې د رب العالمین سره کېدلی سي. او دلته چې انسانان اخته وي، زه پر تا عاشق ته مې معشوقه، دا درواغ دی. د هیڅ چا سره یې مه منئ، او د هیڅ چا سره دا خبره هم د منلو نه ده. دا بدبخت عاشق هم لاړی، مور یې مړه کړله او سینه یې ورڅیرې کړله، زړه یې راواخیستی په لاسو کې، پر لارې روان دی، وشویدی یا یې نوک ووالی. د هغه سینې څخه چې راخیستل سوی او راکشل سوی زړه و، او دلته زوی نوک ووایي او پښه یې وواله، د هغه زړه څخه آواز ورباندې وسو، زوی خوش خو نه سولې. د هغه زړه څخه دغسې مورجانه چې د څیرې سوي سینې څخه یې زړه د غلطې معشوقې او ناروا عشق لپاره راخستی و، د دغسې مورجانې څخه به د قیامت په ورځ زوی تښتي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، دغه کوروالا چې لس، شل، یو کال، 50 کلونه یې څنګ پر څنګ تیر کړله، او هر څه د خیر او د شر فیصلې سره ګډې وې، د دغې کوروالا څخه به تښتي. هم قدرمنو، د قیامت د ورځې ستړیا د دغې دنیا تر ستړیا ډیره ده. نن به حساسم، سبا به حساسم، بل سبا به حساسم، زوی به مې راغټ سي، دکان په شرکت واوښتی، کارګر مې ډیر سول، پخوا ما خوله تویول، اوس مزدوران راسره دي. چې هر څومره دنیا ډیریږي هغومره تکلیفونه ورسره ډیریږي. ځکه نو صحابه کرامو به دنیا نه خوښول. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات سو، هیڅ شی نه پاته بیله په میراث کې علم، درهم د سپینو زرو سکه، دینار د سرو زرو سکه په میراث کې پرې نه شوله، بلکې انبیاو او رسول الله صلی الله علیه وسلم په میراث کې دغه علم چې اوس په کتابو کې دی، دا یې پرېښودی. الله دې زموږ دا دنیا راهوسا کړي. د افغانستان د شرق او غرب، د افغانستان د شمال او د جنوب، هر طرف ته چې وورې، د دنیا د هیڅ ملک پر یوه افغاني باندې هوسا ژوند نه دی پیرزو. ټول اسلامي ملکونه در ښیم، ټول کفري ملکونه در ښیم. نه غواړي چې افغانان او په افغانانو کې بیا یو افغانۍ، او هغه افغانۍ چې نه په چا کار درلودلی دی، نه څوک زیر کړی دی. هیڅوک په ټوله دنیا کې د دنیا په شپه 200 55 56 هر څو مملکتونو کې نه غواړي چې دغه افغانان دې یوه ورځ د هوسا تېره کړي، یوه ورځ دې د آرام تېره کړي، یوه شپه دې د آرام خوب وکړي. حتما دشمن، مکار دشمن، سرسخته دشمن، قوي دشمن د هر چا په جامه کې غواړي چې افغانان یا نن یا سبا ظهیر کړي او پر دې باندې دوی خوند اخلي. او رب العالمین دې ټوله تباه کړي
چې زموږ تباه کېدل څوک غواړي الله رب العزت کې د مځکه وچوي او الله دې خپل دشمن په ننه باسي. هېڅوک نه غواړي د افغانان هوسا کړي او نه یې زړه په سړېږي. چا څونه ټوټه ټوټه کې ټوکر ټوکر یې کې زړه نه په سړېږي. خپل ملک به آباد غواړي، خپل ملایان به آباد غواړي، خپل ولس به آباد غواړي. خو چې د افغانستان خبره سوله افغانستان آباد نه غواړي، د افغانستان علما آباد نه غواړي، د افغانستان ولس آباد نه غواړي. خپل د تجارت لپاره به په کلونو کلونو باندې د تجارت ماهر انسانان کښېنوي، کمیټې به جوړې وي، مجلسونه به جوړېږي چې زموږ ملک په اقتصاد کې څنګه پرمختګ وکړي. خو چې کله د افغانانو د اقتصاد خبره رالل، ناروا او بیکار او منفي مشورې ورکوي تر څو افغانانو اقتصاد په ټپه ودري. ځکه نو قدرمنو، لکه څنګه چې مې ویل ستړې دنیاګۍ ده، په دغه ستړې دنیاګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 1,40,000 زیاتو کم صحابه کرام راغله او دغه ستړیاوې وګاللې. خو په دغه ستړیاو کې ایمان د لاسه ور نه کوي که متوجه سو. په دغو ستړیاو کې چې د کافرانو لخوا څخه هغه وخت د مکې مشرکینو، د مدینې یهودو او نصاراو کومې ستونزې دوی ته جوړولې، خو د رسول صلی الله علیه وسلم صحبت او مجلس یې د لاسه ور نه کوي. موږ هم په خپله دغه زمانه کې هر څومره ستړي چې د کافرانو له طرفه راته جوړه باید د خپلو علماو صحبت او مجلس د لاسه ور نه کړو. خپل ایمانونه په خپلو سینو کې ټینګ کړو او خپل زړونه په خپل اختیار کې واخلو او د خپلو زړو اختیار باید زموږ سره وي. د خپل وجود اختیار نورو انسانانو ته ور نه کړو. دغه اختیار، دغه ازادي، د وجود چې موږ لرو دا د بل چا په تصرف او واک کې ور نه کړو چې هغه انسانان ناروا کار راڅخه اخلي، موږ یې پروا نه لري. 1,40,000 زیاتو کم صحابه کرام په خوله یادېږي د عرفات په میدان کې راجمع سول. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوږد تقریر ورته وکړي، د ټوله انسانیت حقوق یې ورته بیان کړله. د دغو 1,40,000 زیاتو کم صحابه کرامو د جملې څخه یو هم سلمة بن الاکوع دی. سلمه رضی الله عنه د اکوع زوی دی، ایاس یې بل زوی و. اکوع یې پلار و او د حضرت سلمه زوی ایاس نومېدی. دی مشهوره هم په ابو ایاس و. خورا حسین سړی و، خورا غښتلی انسان و، خورا په تاکتیک او په پوهه کې نامتو انسان و. دی فرمایي وای ما د رسول صلی الله علیه وسلم سره 2 غزاوې کړې دي. دی فرمایي وای ما د حضرت زید بن حارثه سره 9 غزاوې کړې دي. یعنی په دا 2 او 9 جنګو کې زور سره حاضر ومه. هر څومره تکلیف چې را رسېدی خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت یې پرې نه شوی، ملګرتیا پرې نه شوی. هر څومره چې کوه کړیږو، هر څومره چې کباب سو، هر څومره چې ټوکر ټوکر سو، قدرمنو عزم او فیصله وکړي چې موږ به خپل اسلامي ایمانی مسیر نه پرېږدو. ما قصه درته کړې ده، ستاسو به یاد وي او انشاءالله تیر زاړه بیانونه به تاسو خامخا اورئ. اصحاب الاخدود یو باچا تیر سوی دی د خپلې زمانې، اوږده واقعه ده. په خپله زمانه کې ډېر سخت و او ډېره ټینګه دښمني یې درلودله. د هغې زمانې خلکو چې کله پر الله رب العزت ایمان راوړی، د شار او د اطرافو ټولو خلکو ته وویله ولراسئ هغو کسانو چې ما په رب باندې نه مني او د اسمانو او د مځکو پر رب باندې ایمان نه وړي، هغوی ته سزا ورکړو. غټ غټ کډې یې وکښل، خندقان یې وکښل، غټ غټ کډې بارې ور اچول ور اچولې. په یوه ورځ 12,000 انسانان په شهادت ورسول. د سهار څخه در مازدیګر تر غرمې انسانان ور اچولې. در دې مې دا خبره درته کومه چې موږ هر څومره د کفر په کړۍ کې راتنګ سو راګیر سو، خو ایمان به د لاسه نور کوو، د خپلو علماو صحبت به د لاسه نور کوو. د قوي ایمان سره به د دې دنیا څخه رخصتېږو. یو ښځه رالل، کوچنی بچی په غېږ کې و، ورته چې یې وکتله پر شا سوله. په دا غېږ کې بچي او زوی غږ ورباندې وکړي، ویل مورجانې شاته کېږه مه، په ایمان کې کامیابه یې، اور ته ورشواسه پرېږدي دې هم نه. خپل بچی په غېږ کې و او ورته ورولې ودل کباب سول. حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه د صحابه کرامو د پیژندنې په لړۍ کې د 1,40,000 زیاتو کم صحابه کرامو د قطار او د لیست څخه دغه مبارک صحابي هم دی. هیڅ کله د رسول صلی الله علیه وسلم صحبت او ملګرتیا پرې نه شوله. کافرانو لارې ورته نیولې، اقتصادي بندیزونه وه، مشکلات ورته ایجادېدل، هر رقم سپکې سپورې ورته ویلې. دوی به کم اقرار کوئ، ول د رسول څنګ او انډیوالي پرېښولی نه سو. اوس نو قدرمنو خپله فیصله وکړي چې د ادنا تکلیف او ادنا مشکل په خاطر باندې سپینه خبره به سره کوو او هر څوک به خپل ځان ته، خپل ګریبان ته خپله ملامت وي او د زړه کې به فیصله کوو چې څومره موږ د علماو د صحبت او د مجلس شوقیانو او که د نفس د خواهشاتو مجلس راورسېد، څونه د هغه شوقیان، څونه د خپلو مدرسو او علماو، اولیاو، صوفیانو، د خیر انسانان شوقیان، څومره به د خپل نفس او د خواهشاتو د شیطان د لارې شوقیان. تاسو ما معاف کړئ، مشخص زه نه وایم چې ته یې دی یا زه یم یا هغه دی یا پلانکی دی یا عموما د ټوله ملک اوضاع داسې
انځورومه چې څومره موږ د اسلام څومره موږ د غیر اسلامي شان و شوکت هر څومره چې علما خبر راته وکړي پر موږ پورې کېږي نه هر څومره چې مو د کفر په دسیسو خبر کړي چې دا دسیسه ده دا دسیسه ده پر رښتیا خبرې باور مه کوه ماښام چې کله رادیو ته بیا غوږ ونیسي بیا سهار ځینې متاثرې واجبه کار دی یو کال یا 14-15 میاشتې کېږي چې اسلامي نظام راغلی دی هر ماخستن په دې فکر موږ او تاسو بېدېږي که سهار راپورته سو ټول افغانان به د لوږې او د تندې څخه مړی چې سهار راپورته سي هغه کاروبار روان د قوي ایمان سره باید د دې دنیا څخه رخصت سو د چی سره قدرمنو د قوي ایمان د پولادي او الماسي عزم سره ایمان سره باید موږ رخصت سو د الماسو چاړه هیڅ شی نه خوري خو کله چې د الماسو چاړه پر بل شي تېرېږي هغه خوري زموږ ایمان باید په موږ کې تاثیر راولي پر نوره نړۍ زموږ ایمان تاثیر وکړي د دنیا اسباب زموږ په ایمان کې کمزوري باید نه راولي که چا خبر راته وکړل بلا تحقیقه او هر څه یې راته وویل بس موږ شروع یا سلمه بن اکوع رضی الله عنه خدای سړی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یا د حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه سره نه غزاوې کړي دي د ده زوی ایاس ښه نوم هم دوی پر خپلو زامنانو ایښولی سي ایاس دی وایي ما کذب ابي قط زما پلار حضرت سلمه رضی الله عنه هیڅکله درواغ نه دي ویلي په کتابو کې علماو لیکلي دي او دا خبرې په ټینګار کړې ده او د عبرت و د درس لپاره نور انسانان و دې خبرې ته متوجه کړي دي چې دغسې امین او صادق انسان لکه حضرت سلمه چې په تاریخ کې په رښتیاګویه مشهوره و او هیڅکله یې درواغ نه دي ویلي د حضرت سلمه پیروان دي د حضرت سلمه رضی الله عنه څخه دا خبره او سبق زده کړي چې موږ به درواغ نه وایو ځوان به درواغ نه وایي مسخرې مې وایي کولې دومره پنډ درواغ وایي مسخرې مې کولې د الله په دربار کې په کاذب او په درواغجن ولیکل سوی مسخرې مې کولې د الله په دربار کې سم دم سوچه درواغجن وای مسخرې مې کولې درواغو ته د مسخرو نوم ورکې خو دوی ګناوې سول یوه درواغ سول او مسخرې هم په ناروا باندې ناروا کار دی حضرت ایاس فرمایي وایي زما پلار حضرت سلمه رضی الله عنه هیڅکله درواغ نه دي ویلي الله دې موږ ته وس راکړي عزم وکړي قدرمنو ورته هیڅکله به درواغ نه وایم هېڅ چاته به یې نه وایم یو ګړی به یې څوک درته وایي ملامت یې دروا باندې وبه خاندي دوم وار نه در باندې خاندي درېم وار نه در باندې خاندي خو که یو سړی په درواغجن معرفي سو یو سړی په رښتیاګیو نه سو معرفي په ټولنه او په خپله علاقه و بازار و په خپله منطقه کې په رښتیاګیو نه و مشهوره په درواغجن مشهوره و هېڅوک یې پر هېڅ باور نه کوي پر اسلام هم باور نه کوي دا ساده قسمونه چې په زور اخلي په قرآن هم سړی باور نه کوي راسي د حضرت سلمه رضی الله عنه څخه ټینګ ایمان زده کو او رښتیاګویه لهجه او هغه ژبه زده کو لکه حضرت سلمه چې کاروله رضی الله عنه د رښتیا ژبه د درواغو ژبه نه استادان موږ ته وایي دا کار څنګه سو دا کار داسې سو مقتدي صاحب پوښتنه کوي عالم ورته ووایي دا کار داسې سو یو هغه د سر او د راز خبرې دي چې یو سړی وایي د مجالس امانت دې مې کوه نه کوو موږ ته راځي در لفتا ته خلک د ډېرو خلکو ډېر رازونه را سره دي هغه وخت به یې افشا کېږي که زموږ څخه وویل سول چې مرګ راته راسي در هغه وخت خو نه افشا کېږي خو درواغ بد کار دی د استاد سره د انډیوال سره د مشر سره د پلار سره د طالب سره د عالم سره که درواغ خپل عالم وایي خو بیخي بد کار دی او که عالم و ملا ته درواغ ویل کېږي خو هم بد کار دی د بازار کې موږ سودا کوو ریړۍ والا ته ودرېږو موږ وایي دغه شی که تا په شر رانیول دی ووایه د 15 افغانۍ ګټه درکوو درواغ مه وایه قسم مه اخله د حضرت سلمه څخه موږ دا خبره زده کړو قوي ایمان او درواغ به نه وایي قوي ایمان باید زده کړو یو غزا راله ذات قرد د رسول علیه الصلاة والسلام اوښې یو چا بوتللې چې اوښې یې بوتللې حضرت سلمه بن اکوع په غزا کې او د پښو په جنګ کې خورا غښتلی و کله چې د نبي علیه الصلاة والسلام اوښې ورته راوستلې رسول الله صلی الله علیه وسلم باره لقب ورکوي والخیر رجالتنا خیر مشاتنا سلمة بن الاکوع زموږ په هغو پیاده جنګي انسانانو کې چې پر پښو باندې جنګ کوي او پیاده ځي تر ټولو خیر تر ټولو غښتلی تر ټولو نامي تر ټولو خوندور سلمه بن اکوع دی رضی الله عنه دغه مبارک صحابي دی کفارو ته یې لار ونیول جنګ یې ورسره وکړي د رسول صلی الله علیه وسلم اوښې وې هغې ورته راوستلې کم کار وکړه قدرمنو علما وایي که د اسلام خدمت ستا په پښو کې دی وې که یو څو قدمه ور واخله ولاړ شه د مسجد ته یو څو قدمه خو ور واخله ولاړ شه دغه اسلامي جلسه ده یو څو قدمه خو ور واخله ولاړ شه ستا په دغه جلسه باندې په دغه ټولنه باندې په دغه سواد باندې په دغه اجتماع باندې ستا په ورتګ د ټولنه زیاتېږي او ستا په ورتګ باندې د جلسه غټېږي او کافرانو ته د شکست درس ورکول کېږي په جلسه کې اشتراک وکړه ورسه د علماو تقریرو ته یو ساعت تېر کړه تر څو کافران ووایي چې والله دا څونه ډېر راجمع سوي دي او که په ټوله کال کې موږ جلسې ته وخت نه لرو مجلس ته وخت نه لرو اصلاحي بیان ته وخت نه لرو ترجمې ته وخت نه لرو لمانځه ته وخت نه لرو الله رب العزت یې د هغسې باره شاته کوي دا بنده وایي چې ته وخت نه لرې زه هم توفیق نه درکوم ته چې د ځان لپاره یو کوچنی کار بهانه جوړې الله رب العزت یې د غټو ګارو څخه هم شاته کوي دا د الله قانون دی
زموږ پښتانه هم وایي هر څونه چې سپیتانه کوي غونډې ډېرېږي، غالبا داسې به وایي. هر څونه چې سړی سپیتانې ته ځان وایي غونډې ورځي، هر څونه چې د الله د دربار څخه انسان ساته کېږي، الله د ده پر ګمان باندې فیصله ورسره کوي. راسي قدرمنو، د حضرت سلمه رضی الله عنه څخه دریم سبق دا زده کړو که زموږ په پیاده تګ باندې اسلام ته ګټه رسېدل ودې رسېږي. یو مسکین او غریب روان دی، په دې ښه پوهېدلې چې ما ته تکلیف نه رسوي، په دې ښه پوهېدلې چې غلا نه راڅخه کوي، په دې ښه پوهېدلې چې پېژنم یې، ورسره غوټه یوسه، تر یو ځایه ورسوه، موټر ورته ودروه. دا ټوله خلک خو بد هم نه دي، پر اوږده لار روان وي، غلط سړی و، بېکاره سړی و، د مخ ته یې ترا وسول، پېژندی نه، موټر مه دروه، مکلف د دې نه چې ویدره. خو په ښار کې روان وي، دغسې روان وي، موټرسایکل و، د شا سواري نه و، سپین ږیری و، خولې ورباندې بهېدلې، د کور سودا یې راخیستې وه، ورته ودرو موټرسایکل، ورته ودرو موټر، تر یو ځایه ورسوه. دعا به د مظلوم د زړه څخه درته راووځي، او الله رب العزت به اسمان په کنګرو کې په عرش کې قبوله کړي. رب چې دعا قبوله کړله او ملایکو امین ورباندې ووایه، په دې پوه سه چې نور دې ټوله کار سم دی. نن حدیث شریف راغلی، تاسو متوجه سئ. حدیث شریف داسې راغلی، وایي کله چې ستا امین د ملایکو د امین سره برابر سي دعا قبلیږي ماله. څنګه حدیث دی؟ الله اکبر کبیره. امام قرات وایه، تکبیر ولا در څخه تیر سو، سبحان وویل، اعوذ بالله وبسم الله وویل، الحمدلله شروع کړله، ولا الضالین ته امام ورسېدی، ولا الضالین ته. اوس نو قدرمنه کم کار وکړه؟ دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که ستا امین د ملایکو د امین سره برابر سو بس نو کامیاب سولې. د امین د امام سره ونیسه، چې کله امام وایي ولا الضالین، مقتدی باید چی شوی؟ امین. چې امام ولا الضالین وایي ملایکې ټولې ملایکې امین ورسره ووایي. که ستا امین د ملایکو د امین سره برابر سو نو خو په الحمدلله کې دعا ده. کومه دعا ده؟ خدای ما ته لار راوښیې، صراط مستقیم راوښیې، سیده لار راوښیې، د ګمراهانو لار مه راشئ، د یهودو لار مه راشئ، د نصاراو لار مه راشئ، د مشرکینو لار مه راشئ. دلته ملایکې و ستا دعا قبلې، امام اهدنا الصراط والمستقیم ووایه، ملایکو ټولو وویله چې خدای پاکه د دغه امام دعا قبوله کړه. تا هم امین ورسره ووایه، ستا په باره کې هم د امام دعا قبوله شوه. راسي قدرمنو، که زما او ستا په قدم اخیستلو باندې د الله رب العزت د دین لار قوي کېدله او هلته دعا یې وسولې نو ښه خبره ده. زه د فاتحې ته جنازې ته ولاړم، جمعې لمونځ چې مې وکړې، ډوډۍ مې لا نه وخوړلې، خبر را ورسېدی. دا د خواجه عبدالله انصاري رحمه الله تعالی المسیان او دا مبارک ابو ایوب انصاري رضی الله عنه المسیان خواجه صاحب هرات کې زیارت، دا 28 یا 29 پش کې لمسی و. مولانا مجيب الرحمن انصاري شهید په شهادت یې ورسوي. ملګرو ته مې وویله ما ولاړ بسو، ځینو ملګرو ته کارونه و خو ځین راسره ولاړله. د دې خوا څخه چې راتللو ورته مې وویله مال دغسې اجتماع چې په زرهاو انسانان راغلي دي، علما راغلي دي، اولیا راغلي دي، طالبان راغلي دي، عابدین او ذاکرین راغلي دي، او په دغسې ځای کې دعا وسوله او د هغو دعاو په د هرې دعا وروسته امین ویل کېدی او هغه دعا ستا په باره کې هم کېدله. اوس نو چې رالاست نو دغه حالت بیا په پیسو پیدا چیرې پیدا کېږي؟ د دونه ډېرو علماو اجتماع او هلته بیا ژړاوې شروع دعا کېږي او ستا په باره کې هم دعا وسي. دا جلسو کې کله کله زه ټینګار وکړم تاسو راسئ جلسو ته خامخا راسئ. مفتي صاحب کار لرو ولا را باندې ناوخته سو، هېڅ عذر د چا زه نه منم، دغسې خو به خود سر ورسره وژغورم. ولې در باندې پیرزو مې ده؟ د یوه ورځ دوکانداري پرېږده دلته چې علما بیان کوي او یو وار وایي چې خدای پاک د دغه اجتماع د دغې مدرسې د دغه جلسې خلک خدای ټوله قبول کړه، ربه ته ورڅخه راضي سه، ټولو امین ووایه او دعا قبوله سول. بیا به څه په کاروبار کې دونه ډېر امین تا ته څوک وایي؟ دا خلکو ته هم اصلاحي بیان ته راسئ، دغه دعاوې ستا مور او پلار نه درته کړي لکه زه چې درته کومه کړي دي دعاوې، خو رقم دعاوې ورسه پوښتنه ځینې وکړه درته کړي دي. برکت د مدرسې دا دی. حضرت سلمه بن اکوع چې د رسول صلی الله علیه وسلم د دین لپاره کوشش کوي او پیاده تګ یې کوي، په هغې کې خو دا برکتونه هم وه. دی مبارک په سخا ډېر مشهوره و، هېڅکله یې سپما نه کول، هر چا ته به هر څه ورکوله، خو چې چا به د الله رب العزت نوم ور واخیستل د الله د نامه په خاطر یو څه راکړه خامخا یې ورکول. خلکو ته معلومه سول په مدینه منوره کې چې حضرت سلمه بن اکوع سخي سړی دی، خو که د خدای نوم ور یاد کړي، د الله نوم ور یاد کړي، د الله په نامه یو څه راکړه خامخا یې درکوي. هر څوک چې بوله ای سلمه رضی الله عنه د الله په نامه یو څه راکړه، د الله په خاطر یو څه راکړه. یو چا ورته وویله ته خو هر چا ته هر شی ورکوې، ده ورته وویله چې د الله د نامه په خاطر یو شی ورنه کړم نو په کم خاطر یې ورکړم؟ په دنیا کې د الله تر نامه بل محترم او قیمتي شی شته؟ بل نوم شته؟ الله رب العزت د خپل ځان لپاره الله انتخاب کوي او الله نوم په قرآن کریم کې الله لفظ ډېر راغلی دی او علما فرمایي اسم اعظم هم الله دی. اسم اعظم هغه نوم د الله په نومو کې چې دعا د هغه نامه په خاطر قبلیږي، یو الله. او الله 4 حرف لري، الف، 2 لام او ها. الله چې ووایم الله نور السماوات والارض، الله رب العزت د اسمانو او د ځمکې نور دی. الف ځینې ایسته کوي، لله پاتېږي، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، د الله لپاره د اسمان او د ځمکې ټوله شان دي.
الف دې ایسته کړي لام دې ایسته کړي له پاتې سو له ما فی السماوات و ما فی الارض د الله لپاره ټول هغه څه دي چې په اسمانو او مځکو کې دي چې پاتې سو په اخر کې لام هم ایسته کړو پاتې سو لا اله الا هو یوازې د عبادت ذات کم ذات دی د غرب ذات دی ځکه نو الله د خپل ذات لپاره الله انتخاب کوي او نور نومونه هم دي او ځکه نو علما وایي چې د اسم اعظم او هغه نوم چې د الله په نومو کې تر ټولو ستر او لوی نوم دی الله دی جل جلاله نو حضرت سلمه رضی الله عنه ته چې بچا ویل د الله په خاطر یو څه راکه د ورکول یو چا ورته ته څونه شان ورکه دور ته وفرمایل چې د الله په نامه او په خاطر یې ورنکړم نو د چا په خاطر یې ورکړم د دنیا په خاطر اوس تاسو قدرمنو د بیان اوله خبره د ټینګ ایمان مو یې رانسي او زموږ ایمانونه د ایمان په ترازو کې وتلو څونه ټینګ دي که دغه اجسام مادریات کې خو یو څه راکې که وایسته راله خو یو څه راکې خو که درته کښېنستلم چې د خدای په خاطر د الله په خاطر زما یو اواز واوره څونه بهانې موږ سره کوو رښتیا به وایو څونه بهانې کوو علما فرمایي وایي د دنیا سودا نقده ده د آخرت سودا پور ده او د انسانانو طبیعت جوړ داسې دی چې نقدي سودا ته ډېره ترجیح ورکوي تر پور نقده سودا یې ډېره خوښه تر پور ځکه نو په دنیا کې موږ ډېر مراعتونه کوو آخرت مو ځکه هېر دی چې هغه پور دی ته ودرېږه بیا به مړه سو بیا به یو څه لا پېښ شي که او که اوس آخرت د دې دنیا په یو کونج کې راته جوړ سي څه حال به مو دا ټوله دنیا به ورباندې قربان که دا اوس ما اوس دا قبر الله رب العزت دلته راته ښکاره کړي چې دا قبر دی دا عذابونه دي دا لړمان دي دا پلانه ده دا پلانه دا پلانه ده څه فکر کوي بیا به ډوډۍ سړی وخوري یوازې مړی چې سړی وویني یا د مړي یو قسم بوی د انسان پر سږمو سي دا څو شپې ورځې خوراک نسي کولی او که دا قیامت رالی او دوژخ راته ښکاره سو او قبر حالات راته ښکاره سوله په خوب کې انسانان بیرېدلي ټلیفون راوکړي مفتي صاحب بل رقم حال مې و څه حال یې یو لړمان راباندې راګرځېدلي وه ماران راباندې راګرځېدلي وه وبېرېدلم دا څه حالت دی چې ورته ووایه ځوانه دا ګناه پرېږده سمه ده انشاءالله تعالی بس تاسې دعا وکړئ مفتي صاحب خدای مهربانه دی اوس که په دغه جمله ته د رب د عذاب څخه خلاصېږي چې مفتي صاحب دعاوې کوه مولوي صاحب دعاوې کوه خدای مهربانه دی انشاءالله خواري کاږم کوشش کوم نو خدا کار د دنیا هم دغسې وګټه یو هفته و 2 ورځې و 10 ورځې و یوه میاشت و 2 میاشت کاروبار ته مه وځه ورته مفتي صاحب دعاوې کوه خدای مهربان دی انشاءالله ډوډۍ به خدای پاک په کور کې راکړي د ګناه د پرېښولو لپاره دومره ډیل ورکوي او د دوکاندارۍ لپاره بیا چسب صورت برابر ناجوړي ورکه ته به وش کېږي سر درد وش کېږي خو چې کله د لمانځه وخت بیا رالی د الله په نامه یو څه راکه بهانې ډېرې جوړې سي حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه دا عادت درلودی سخا یې ډېره کوله الله دې موږ ته سخاوت راکړي الله دې د حضرت سلمه ټینګ ایمان راکړي الله دې د حضرت سلمه ښه خویونه را نصیب کړي الله دې د حضرت سلمه د اسلام لپاره پیاده تګ را نصیب کړي الله دې د حضرت سلمه سخا را نصیب کړي او الله رب العزت د حضرت سلمه صحبت را نصیب کړي هر څنګه تکلیفونه پر د صحابه کرامو رالل هېڅ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس یې پرې نه شوی هر وخت ورتلل ان تر دې چې 2 صحابه کرامو لرې وه د مدینې منورې څخه لرې وه باره یې وار سره کښېښول یوه ورځ به ته ورځې بله ورځ به زه ورځم د رسول په مجلس کې چې کومې خبرې وسوې ته به یې ماته کوې او زه چې کومه ورځ ورغلی یم رسول په مجلس کې خبرې وسوې هغه خبرې زه درته کوم اوس د خپلو انډیوالانو ته ووایه دا تاسو چې راځئ د سپین ږیرو ته هم امر نه دی احتراما ورته وایم د خپلو ملګرو ته ووایه ځوانان تاسو ته په امر وایم کشران تاسو ته په خشک او سزا وایم د خپلو انډیوالانو ته ووایه ورته یوه ورځ خو تاسې هم راسئ یوه ورځ ته راځئ او زه راځم او که انډیوالي د دې لپاره چې راسه مستي و شوق عشقونه و خنداوي هلته انډیوالي او دلته د مولوي صاحب د مفتي صاحب بیان کې نه ده انډیوالي دا انډیوالي خو نه ده دا ورسره وش کوه هلته به ته د خبره منې په ناروا شوق کې دلته په اصلاحي بیان کې به دی ستا خبر نه منې حساب ورسره وکړه کښېنه یې وه او سر یې ورخلاص کړه رب العزت چې د ده مبارک ښه صفات په موږ کې پیدا کړي خورا عجیبه انسان و حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه یو خبره یو کتاب کې راغلی ده علماو څه خبر ورباندې کړې ده خو فقط ما زه را نقلوم حضرت ابن اسحاق رحم الله تعالی فرمایي وایي حضرت سلمه بن اکوع رضی الله عنه هغه صحابي و چې لیوه خبرې ورسره وکړلې که څوم په دې واقع کې خلک خبرې کوي علما وایي چې دا واقعیت نه لري خو یو عالم وایي دا واقعه سته چې داسې یو غښتلی انسان و چې لیوه خبرې ورسره وکړلې الله اکبر کبیره او یو روایت کې راځي حضرت سلمه رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله هر څوک چې باطل وایي هر څوک چې ناروا خبرې کوي هغه دې خپل ځای په دوژخ کې جوړ کړي اوس نو 2-3 خبرې په دې باره کې واورئ یوه خدا خبره ده چې د ځان په تاوان وي یو سړی داسې خبره کوي چې د خپل ځان سره حسد کوي د خپل ځان سره ظلم کوي یو سړی بیا داسې خبره کوي چې د اسلام سره ظلم کوي څنګه ظلم ناروا خبره کوي د دین څخه لرې خبره کوي د قرآن او د حدیثو د مذهب څخه لرې خبره کوي او د علماو په بدي کې خبره کوي د اسلامي نظام په بدي کې خبره کوي اسلامي ټولنه بده معرفي کوي
پرېږدي د ملک نورې خبرې به زه پرېږدم. دا زموږ او ستاسو اسلامي ټولنه چې ټوله هم دغسې ټولنه ده چې د ژیړو ټولنه ده، د شملو ټولنه ده، د لنګوټو ټولنه ده، د ښه لباس ټولنه ده. یو سړی د باندې ناست دی، دننه په ملک کې ناست دی او پر دا ټولې افغاني او اسلامي ټولنه بد ورځ وایي او درواغ ستړي، نه حق خبره یې وکړل، د باطل خبره یې وکړل، د کفر خبره یې وکړل، د شرک خبره یې وکړله، د الله د ناخوښۍ خبره یې وکړله او د ځان او د نفس او د شیطان د خوشحاله کېدو خبره یې وکړله. سلمه بن اکوع رضی الله عنه فرمایي دغه انسان دې خپل ځای په دوزخ کې وټاکي. هر څوک چې په فیسبوک کې، هر څوک چې په سوشل میډیا کې په قرآن او په اسلام پسې ناحقه خبرې کوي او د باطل د ګټې لپاره خبرې کوي، د اسلام د تاوان لپاره خبرې کوي، خپله اسلامي ټولنه ځپي او د کفري ټولنې د ترقۍ لپاره پوسټونه کوي، لیکنې کوي او نشرې یې، دغه انسان، دغه ځوان، دغه هر څوک چې خپل ځای په دوزخ کې وټاکي. اوس نو د انسانانو ته خبره ورسو چې ولې د خدای بنده د الله په دا ډېره لویه دنیا کې یوازې تا ته دغه مقابله در پاته سول چې افغانان وځپه، یوازې دغه در پاته سول چې د افغانانو پر ناموس باندې حمله وکړه، یوازې دا خبر در پاته سول چې افغانان ټوکر ټوکر کړه، یوازې دغه کار او خبر در پاته سول چې په افغانانو پسې قلم راواخه، یوازې ستا دغه ګوتې د دې لپاره کار کوي چې افغانان بې عزته کړه. ولې بل شی نسته، بل کار نسته په دنیا کې د اسلام خدمتو لپاره، نورې لارې نسته، نور لیکنې نسته. دا هندوان چې د بت عبادت کوي، د غوا عبادت کوي او د غوا بولې چښي، د غوایي بولې چښي، د دې لپاره تا هېڅ ونه ویله. دغه افغانۍ چې دلته لمونځ کوي او قال الله او قال رسول وایي، دا ملا هم الله ورښي او رسول ورښي، مذهب ورښي. ستا مخالف او ستا مقابل یوازې دغه سړی سو، یوازې دا مدرسه سوه، یوازې دغه سنګر سو. دلیل ورسوی د دې خلکو سره او ټینګې ووایي پر دا مخ باندې چې غاښونه یې په خوله کې ورمات سي، خوله یې وینې وکړي. څه پېښه ده؟ د هر چا سره د جزاک الله ژوند نه دی پکار. رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته درس ورکوي، امر یې کوي چې د خلکو سره نرمه رویه کوي. خو چې کله نه سمېدله او چې کله صراط مستقیم هدایت ته نه راوښتله، بیا رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل تورې راواخلي. تر هغه وخته یې سرونه پرې کوي تر څو چې دی لا اله الا الله وایي. تر هغه وخته یې په زندانو او محبسو کې واچوي تر څو چې دی د الله پر ذات او د رسول پر رسالت او پر پیغمبري ایمان راوړي. تر هغه وخته یې بندیان کوي تر څو چې دی د خپلو کړنو څخه توبهګاره سوي نه وي. الله اکبر کبیره. خبره مې دا کول که چا د باطل په ګټه خبره وکړله او باطلې او ناروا خبرې وکړلې، د ګناه خبرې وکړلې، دغه انسان دې په دوزخ کې خپل ځای وټاکي. یو حدیث شریف کې راځي قدرمنو، انسانان به راسي حضرت آدم علیه السلام ته زموږ شفاعت وکړه. حضرت آدم مبارک ورته وفرمایي چې ما خو په جنت کې دغه غنم وږي وخوړی، غلطي سوې وه، تاسې ولاړ سئ موسی علیه السلام موسی علیه السلام ته چې راسئ هغه وایي ما خو هغه قبطي نفر په چپلاخو والی مړ مې کوي، تاسې ولاړ سئ پلانکي ته، ولاړ سئ پلانکي ته. دغه انسانان به د قیامت په ورځ راځي اخر به وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولاړ سئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې راسي، نبي علیه السلام به سر کښته کړي او رسول علیه السلام به الله رب العزت وویني او بیا به پر سجده سي. الله رب العزت ورته وفرمایي ای رسوله ارفع رأسک، سر دې پورته کړه، هر څه درکول کېږي، سوال دې وکړه، ټوله سوالونه دې قبلېږي او د هر چا شفاعت چې کوي د هر چا باره کې شفاعت قبلېږي. نبي علیه السلام به راسي، الله رب العزت ته به وفرمایي وایي دا ټوله رمعاف کړه، الله به یې ورمعاف کړي، جنت ته به یې داخل کړي. بیا به نبي علیه السلام سر کښته کړي، بیا به الله رب العزت ورته وفرمایي سر پورته کړه چې څه غواړې هغه درکوو، شفاعت دې قبلېږي. بیا به رسول علیه السلام راسي، د قیامت او د محشر د میدان څخه بیا انسانان جنت ته داخل کړي. دریم وار بیا راځي، څلورم وار چې راسي وایي یو څه کسان په دوزخ کې وي، الله رب العزت هغه هم ورمعاف کړي، خو یو څه کسان بیا پاته سي. هغه کسان چې الله رب العزت په قرآن کې د دوی په باره کې جهنم فرض بللی او الله څنګه ویلي خالدین فیها، دغه انسانان به په قیامت کې په دوزخ کې تل تر تله وي، راخیږي به نه. د هغو په باره کې د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت الله رب العزت نه قبلوي. دا مې درڅه درته وویل تر دې خبرې قدرمنو. هغه کسان چې ناروا خبرې کوي او هغه کسان چې باطلې خبرې کوي، د کفر په ګټه خبرې کوي، په دغه دوزخ کې دې خپل ځانو ته ځایونه وټاکي، داسې نه وي چې د ایمان څخه بې برخې سوي او په کفر ننوتلي وي او د همیشه لپاره کافران سوي وي او د همیشه لپاره په دوزخ کې بیا پاته وي. الله دې داسې نه کوي، الله دې موږ وساتي. د یو ساده زخم او ټپ انسان طاقت نه لري. دغه چاودنه چې سوې وه، دا انفجار یا ځانمرګي چې وسو، دا هم په داسې شکل او صورت چې خواجه صاحب را روان دی، راځي د دنیا د تکلیفو وایم، راځي د خواجه صاحب زیارت به تاسو لیدلی، د دې مخ ته یو حوض دی، اوبه نسته په کښې کې، یو نفر ناست دی، هغه ورته وایي چې زه به روغبړ ورسره وکړمه، ساتونکی یې نور پرېږدي، خیر دې ورته وویل چې سپین ږیری دی یا میلمه دی یا مسافر دی را پرېږدي. چې رانږدې کېږي ساتونکی بیا ټینګوي، ځان ته انفجار ورکوي، د دوو درو انسانانو خپله د ځانمرګي هم ټوټه څوک نسي لیدلی، ولاړل په اواز.
او د لاس دلته پرېږدي، بیا دا څنګله پرېږده او بیا بدن یې ټوټه ټوټه دی او یو نفر خو دلته نیمه یې ګسره و. دا خو نه و. اوس دغه انسان چې قصدن دا کار وکړي او د الله رب العزت د دوزخ او د جهنم ځان مستحق وګرځوي، تل تر تله به دوزخ کې. ولې یو مسلمان ناحق وژل چې هیڅ شرعي دلیل دی نه، هیڅ شرعي دلیل دی نه، او د قتل او وژنه تا ته روانه د همیشه لپاره ته په دوزخ کې، د همیشه لپاره تا په د خپل دغه کار باندې په دوزخ کې ځای وټاکئ. د ټول وخت لپاره ابد لپاره ته په دوزخ کې سولې. د رسول صلی الله علیه وسلم شفاعت بیا دغه انسانان ته کار نه کوي. تاسو دعا وکوئ چې الله رب العزت تاسو د علماو، موږ به دعا وکړو چې الله رب العزت تاسو حفاظت وکړي. دشمن خو خامخا د سر سړی درڅخه وړي، دا خبره زه درته کوم، خامخا د سر سړی درڅخه وړي. هغه سړی درڅخه وړي چې یو څو نفره پر راټولېږي، یو دوه ولس ورباندې ټولېږي، او هغه سړی د منځه وړي چې سل ورباندې یتیمان کېږي، او هغه انسان د منځ څخه وړي چې په هغه باندې زرګونه انسانان خوارېږي، او هغه سړی د منځ څخه وړي چې هغه باندې په زرګونو سلګونو انسانانو تعلیم او تربیه یې پاتېږي. دا د دشمن دشمني ده، د وخت څخه دا کارونه د دوی روان، د وخت څخه. دعا به د حفاظت سره کوو. د الله رب العزت دنیا ده، د ستړې دنیا ده، د الله نظام دی. کله زه مخته، کله ته مخته، کله به ته راځې، کله به زه درځم، کله به ته قبر ته درېږې، کله به زه قبر ته درېږم. چا دا فکر کوي چې دا ځوان دي، د نه دي شو، د 40 کال دي او هغه دې ولاړ شي؟ چا دا ویل چې 15-14 کسان دي نور سره ولاړ شي؟ چا ویل چې دا کار دی اوس دا کار وشي؟ څوک دا وایي چې زموږ مدرسه کې داسې یو شی وشي؟ الله دې نه کوي. څوک دا وایي چې دا کسان دي نه، او دا حاجي صاحب جنې، هغه حاجي صاحب جنې، دا مولوي صاحب جنې. خو دشمن چې فرض کړي، دشمن چې قصد وکړي، بیا به تام د منځه وړي، ما به هم د منځه وړي، او خپل زړه به خو نه کوي، د اسلام د ګټې لپاره به کار نه کوي. هر څوک چې د دشمن سره هر رقم قدم اخلي او ناروا او باطل کار کوي، د خپل ځان لپاره په دوزخ کې ځای ټاکي. سلمة بن اکوع رضی الله عنه خداسي وفرمایل الله اکبر کبیره. اخر کې د مدینه منورې څخه ولاړی، رب ځای دی، د مدینه منورې څخه 4-5 کیلومتر لرې دی. هلته ژوند شروع کړي. د ژوند په آخري شپو کې 3 شپې مرګ ته پاته وې، راغلی 2 شپې چې وکړې، په 3مه شپه وفات شو په مدینه منوره کې. په دغه وخت کې نو د عمر علما وایي 80 کاله او ډژره او سر بیا سره کوله، سپین سول سره کوله د 80 کالو. الله رب العزت د حضرت سلمة رضی الله عنه پر قدم باندې د قدم ایښولو توفیق را نصیب کړي. خدای پاک دغه عادتونه چې د مبارک درلوده، الله رب العزت یې په موږ کې راولي. الله رب العزت یې د مبارک هغه صفات چې د درلوده، الله رب العزت یې زموږ په مشرانو او کشرانو کې راولي. یو ځل حدیبیه کې نبی علیه الصلاة والسلام چې تللی مکې مکرمې ته د هجرت پر 8م کال، نو مشرکینو نه پرېښوی چې ولاړ شي عمرې ته. نو حضرت سلمة بیعت ورسره وکړي د نبی علیه الصلاة والسلام سره، بیعت چې وکړي. وروسته نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویله ولې بیعت ونه کړي؟ دور ټول بیعت مې در سره وکړي. بیا دوهم وار راغلی. علما وایي دا د خوبي و چې د رسول علیه الصلاة والسلام سره په لاس کې دوهم وار بیا لاس وکړېښوی. نو الله رب العزت پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. موږ خو همیشه دا غوښتنه کړې ده، اوس یې بیا کوو، او په ټینګار مو کړې ده، بیا په ټینګار کوو چې موږ خو د دعا محتاج یو. او د جمعې په ورځ مې بیان کې دا خبره وکړله، د جمعې په ورځ بیان کې چې در تاسې د علماو د مفتیانو چې د مسؤلیت یې ډېرې، تر تاسو د هغو سره ډېر باسخاصه پوښتنه کېږي د قیامت په ورځ. دغه شانو ته یې مه ګورئ چې اوس نو مولوي صاحب دی، مېلمستیا ده، ولاس مچېدل دی، موټر دی، و داسې په ښه لباس کې راوځي. هغه آخرت ته یې فکر وکړئ چې څونه پوښتنه به ځینې کېږي. که ستاسو څخه د یوه لمانځه پوښتنه کېږي، تاسې 200-400 کسان چې یاست، د طالبانو په شمول 300-400 کس یاست، زما څخه د څو لمانځو پوښتنه کېږي؟ د 400 کسان د لمانځو. نو موږ ته به دعاوې کوئ او دعاوې د حفاظت هم کوئ. دا زه چې د دعا غوښتنه کوم، دا نه معنا چې زه نو ډېر بیریږم یا داسې یم پلانکی یم، یا دا د یو مؤمن غوښتنه د بل غوښتنه. مرګ پر خپله وعده باندې راځي، حتما به یا ته مخته یا به زه مخته یم. خو الله رب العزت دې چند شپې د الله رب العزت په لار کې ژوند را نصیب کړي چې څو د ولس د یو څه خدمت وسي، او که په تقدیر کې زموږ مرګ رب العزت د شهادت مرګ موږ او تاسو ته نصیب کړي. الله رب العزت پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید رسوله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. دعا وکړي د مولوي مجيب الرحمن انصاري صاحب ته رب العزت د صحابه کرامو اولاده ده، خدای پاک شهادت یې قبول کړي د ټولو. رب العزت مجروحینو زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. خدای پاک دغه اسلامي نظام مستحکم او محکم وګرځي. رب العزت زموږ د ټولو افغانانو حفاظت او ساتنه ته په خپل فضل او کرم وکړي. خدای پاک زموږ د اسلام د خادمانو حفاظت او ساتنه ته وکړي. رب العزت د دشمن مخ تور کړي.
خدای پاک زموږ د مدرسو د تعلیمګاهو تربیتګاهو حفاظت او ساتنه ته وکړې. رب هغه څه چې تا راکړي خدای پاک ته یې مه راڅخه اخلې. ستا په لار کې ستا د اسلام د دین د خدمت په لار کې څند شپې په خیر و په عافیت ژوند را نصیب کړې. کوم کسان چې وفات شوي دي رب العزت مغفرت یې وکړي. ناز کسان رب العزت د دوی ساتنه وکړي. د دوی او زموږ اولادونه را صالح وګرځوي. دوی او موږ ته هوسا ژوند راکړي. په کورو کې مو مریضان دي رب العزت ټولو ته شفا ورکړي. ناز کسان که پوروړي دي رب العزت پورونه یې ورادا کړي. خدای پاک څوک چې اولادونه نه لري نیک او صالح اولادونه ورکړي. رب العزت څوک چې ودونه نه لري رب العزت د دوی د زړه ارمان چې څنګه وي خدای پاک د دوی د طبیعت او د زړه د ارمان سره برابر ښځه ورکړي. خدای پاک هغه څه چې ستا راباندې پیرزو دي خدای پاک ته راکړي. چا چې زموږ سره په دې لوی مرکز کې هر ډول تعاون او مرسته کړې رب العزت په دنیا او آخرت کې اشاد کړي. ته یې مه خوارې د قیامت په ورځ عملنامه په ښي لاس ورکړي. زموږ د استادانو د شاګردانو زموږ د مقتدیانو مخلصینو محبینو رفیقانو دوستانو انډیوالانو ساتنه او حفاظت ته وکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير.